د اشرف غني تازه امر او بهترین کار دا چې څنګه اوسې کړي مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګران اورېدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني په یو ویډیویي پیغام کې ویلي سر له نن یعنې له چهارشنبې څخه به په ټول کابل کې پر مستحقو کسانو د نانوایانو د وچې ډوډۍ وړیا ویش پیل شي. ولسمشر زیاته کړې دا بهیر به د دې اونۍ تر پایه په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار کې هم پیل او په ټول هیواد کې به خلک ترې برخمن شي. غني وایي علما، ښاروالان، د ګذر وکیلان، قومي مشران او مدني بنسټونه دې د بې وزلو د لیستونو په چمتو کولو کې مرسته وکړي تر څو د وچې ډوډۍ د وړیا ویش څخه محروم نشي. ولسمشر زیاته کړې د کورونا له کبله راپورته شوی بحران د وچې ډوډۍ په ویش نه حلیږي، خو حکومت د اوبو د راګرځولو، د کرنې ژر ثمر ورکونې پروژو او نورو چارو باندې هم لاس په کار شوی. که څه هم ښایي ځینو ته د وچې ډوډۍ ویش دومره ښه ښکاره نشي او ځینې خو لا په دې پروسه رشخند هم وهي. جالبه لا دا ده چې هغه کسان هم په دې پروسه نقد کوي چې کله خپل حکومت و په چاندوی چلاوه او اوس هم د خلکو په ډوډۍ چلیږي او اوس د حکومت لخوا د وچې ډوډۍ ویش ورته ټوکې ښکاري. په هر حال باور وکړئ زموږ ډیر هیوادوال په داسې حالات کې دي چې یوې وچې ډوډۍ پسې حیران دي. د عیني شاهد په توګه زموږ په ګاونډ کې یوه کورنۍ د 5 خویندې او یو ورور لري. پلار یې وفات شوی او خورا بد اقتصادي وضعیت کې دي. پرون مو په همدې لیست کې ورته نوم ولیکه. د هغوی لپاره یوه مړۍ وچه ډوډۍ هم ډیر ارزښت لري. نو بناء دا د حکومت لخوا یو بهترین او لوی ګام دی. بل ځینې هیوادوالو سره اندېښنې دي چې دې پروسه کې غریبو خلکو ته څه نه رسیږي. ملکان او د ګذر وکیلان خپلوانو او ملګرو ته ورکوي، خو په دې ځای کې مسؤلیت موږ ته راجع کیږي. دا ملکان او وکیلان بالاخره موږ ټاکلي او موږ باید په دې پروسه کې هڅه وکړو او په وکیلانو فشار واچو چې بالاخره حقدار ته وسپاري. او له وکیلانو، مولیانو او ملکانو نه مو هیله دا ده چې د غریبانو حقونه دې نه خوري. په آخر کې له ولسمشر محمد اشرف غني نه مننه کوو او د دې پروسې دوام او نورې مرستې هم اړمنو خلکو ته ترې غواړو. په هر حال تاسو د ولسمشر غني او حکومت د دغه ګام په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.